د هیواد پخواني ولسمشر حمید کرزي په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه ایوازوف سره کتلې دي. په دې کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ښو اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د حمید کرزي له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې ښاغلي کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو او همکاریو پراخېدل د افغانستان او ترکمنستان په ګټه وبلل. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي روان میلادي کال کې په افغانستان کې له 40,000 هغو کورنیو سره چې د طبیعي آفتونو له کبله زیانمنې شوي وي مرسته کړې ده. دغه بنسټ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له دغو کورنیو سره د دوی د زیانونو د جبران او په خپلو پښو د درېدو لپاره دا مرستې شوي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په یو شمېر سیمو کې د چټکو بادونو، سیلیو او دوړو اټکل کړی دی. د دغې ادارې په وینا چې نن او سبا په د سالنګ په ګډون شمالي، شمال ختیځ، لویدیځ، سویل او مرکزي ولایتونو کې چټک بادونه ولګیږي. یا د ادارې د دغو بادونو چټکتیا په یو ساعت کې له 80 څخه تر 95 کیلومترو پورې اټکل کړې ده. د افغانستان د ځغاستې نابینا لوبغاړي ولي محمد نوري د ځغاستې نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو 2 میډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په لندن کې د 100 نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ترمنځ په 200 متري او 800 متري واټن کې په لار اچول شوي وې چې ولي محمد نوري په دواړو سیالیو کې د اتلولۍ ترڅنګ د سرو زرو 2 میډالونه ترلاسه کړي دي. په غزه کې د الشفا روغتون د مدیر محمد په ګډون نن سهار د اسرائیل له زندان څخه 55 فلسطیني بندیان خوشي شوي دي. د دې روغتون مدیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د اسرائیلو په زندانونو کې د فلسطیني بندیانو وضعیت ډیر خراب او اندېښمنونکی دی. نو موږ وړاندیز کړی چې د سولې هر ډول خبرو کې باید د فلسطیني بندیانو موضوع په پام کې ونیول شي.